د نومبر میاشت ده، ورځ په ورځ یخني کېږي، ورځې کوچنۍ شوي دي، د ورځې رڼایي کمه شوې ده 11 ساعتونو ته. دلته یو مهمه پوښتنه مخې ته راځي چې هګۍ والا چرګان وي یا غوښین چرګان مو ساتلي وي، آیا رڼا مهمه ده چې چرګانو ته یې ورکړو؟ موږ بار بار دغه خبره اورو چې د هګۍ والا چرګانو لپاره باید 14 ساعته رڼایي ورکړو، خو که چېرته موږ خلاص شعرونه وګورو په افغانستان کې هر ځای کې چې وي د هغوی په فارمونو کې 40 ساعته رڼایي وي. هغوی ولې 14 ساعته رڼایي او 8 ساعته تېرول نه ورکوي؟ آیا تاسو دې ته فکر کړی دی که چېرته موږ د رڼایي پروګرام شروع کړو نو په چرګانو څه تاثیر کوي؟ یو بل سوال هم مخې ته راځي چې آیا برایلر ته تیاره ورکړو او که نه، او که ورکوو نو څومره وخت لپاره باید رڼایي ورکړو او څومره ضروري ده د چرګانو لپاره؟ په نننۍ ویډیو کې موږ ځان پوهوو که تاسو هر قسم فارمینګ کوئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ضروري کیدی شي. د لایټس په پروګرام سره ستاسو هغه مسلې حل شي کومې چې تاسو د دوایي په ذریعه او یا هم د منیجمنټ په واسطه د ټیک کولو کوشش کوئ. اوله خبره کوو د برایلرز په اړه. په افغانستان کې زیات فارمونه د برایلرز دي. په رڼا کې برایلر چرګان دانه ویني، اوبه ویني او څښي او خوري. چې څومره دانه خوري نو وزن به اخلي. خو که چېرته مونږ تیاره ورکړو چرګانو ته نو چرګان ریسټ طرف ته ځي، یعنې ارام کېږي. لکه مونږ انسانان 14 ساعته کار څخه وروسته 8 ساعته خوب کوو نو مونږ تازه کېږو، فرش کېږو. کله چې چرګ ته تیاره ورکړو نو میلټونین یو هارمون دی چې د چرګانو څخه ریلیز کېږي، یعنې میلټونین هارمون ورڅخه خارجېږي چې د دې هارمون د خارجېدو په نتیجه کې چرګان د ناروغۍ په وړاندې مقاومت ترلاسه کوي. د چرګانو ټول فعالیتونه صحي کېږي او د چرګانو هډوکي ورسره قوي کېږي. که چېرته پوه شوئ چې چرګان شلیان ورکوي او یا هم بل مشکل نو تیاره باید ورته جوړه شي. یو بله مسله هم منځته راځي که موږ 40 ساعته روښنایي ورکړو چرګانو ته نو کنابولیزم هم منځته راځي. یو بل وحي چرګان او ډېر د فشار لاندې راځي. سایسنګ کې مشکل راځي، مطلب چرګوړی یو لاس نه بلکې 100 لاسه چرګوړي په فارم کې لیدل کېږي. که چېرته په برایلر چرګانو کې د لایټینګ سیسټم برابروئ نو زه تاسو ته په سکرین باندې پوره جدول شو کوم. تاسو کتلی شئ چې په اول هفته کې مونږ چرګانو ته 1 ساعت تیاره ورکوو او 23 ساعته رڼایي، او په دویمه هفته کې 4 ساعته تیاره ورکوو، او په درېیمه او څلورمه هفته کې 6 ساعته تیاره ورکوو، او په اخره هفته کې 4 ساعته تیاره ورکوو. او کوم لکس لایټ چې لیکل شوی دی د دې په پوره کولو کې مونږ سره میټر نشته چې دغه اندازه ورته پوره کړو. اوس راځو د هګۍ والا چرګانو لپاره د روښنایي پروګرام ته. هګۍ والا چرګانو لپاره رڼا ډېره مهمه ده ځکه چې دا رڼا سټیمولیټ کوي په اعصابو کې هایپوتلاموس ته. د هایپوتلاموس بیا پیټوټري ګلانډ ته، بیا دا پیټوټري ګلانډ هارمون ترشح کوي، بیا سیکسوال میجورټي راځي، واري فعاله کېږي او هګۍ جوړېدنه شروع کېږي. نو لکه چې یخني راشي نو ورځې رڼایي کمیږي، تیاره زیاتېږي نو د هګیو پیداوار هم کمیږي. هغې لپاره ضروري ده چې باید د رڼایي جدول فالو کړو. په اوله کې چې تاسې چرګان راوړل نو تاسې اوله هفته 40 ساعته رڼایي ورکولی شي ځکه چې چرګ د ماحول سره عادت شي. د هغې څخه بعد کې باید ورته انټرمیټنټ رڼایي طرف باید لاړ شو، کوم چې په سکرین تاسې لیدلی شئ. دا د هغوی چرګانو لپاره د اولې ورځې څخه تر 14مې ورځې پورې په دې جدول کې لیدلی شي. په دې کې داسې کېږي چې 4 ساعته رڼایي ورکوو چرګانو ته، بیا 2 ساعته تیاره ورکوو، همداسې 4 ساعته رڼا او 2 ساعته تیاره ورکوو. د هغې څخه بعد کې جدول فالو کوو کوم چې په سکرین درته شو کوو. دا د کنټرول شیټ چارت دی، په دې کې دا لاندې هفتې دي او اړخ یې د ساعت دوران. دا چې 40 ساعته یې لیکلي دا د رڼا دوران دی. اوس وګوره په دوهمه هفته کې 22 ساعته رڼا ورکوو، په درېیمه هفته کې 20 ساعته رڼا ورکوو، په درېیمه او څلورمه هفته کې 18 ساعته رڼا ورکوو، او په پنځمه هفته کې 14 ساعته رڼا ته راځو. د هغې څخه وروسته باید 12 نه تر 14 ساعته رڼایي ورکوو، د دې څخه کمه رڼایي نه ورکوو تر څو 15مه هفته شروع شوي نه وي. 15مه هفته چې څنګه شروع شوه نو سلو 20 منټه 30 منټه رڼایي زیاتوو تر 14 ساعتونو رڼایي پورې رسوو. د 13مې هفتې پورې بیا سلو په 2 هفتو کې 4 ساعته رڼایي زیاتوو. په دې سره به د چرګ وري فعاله شي او ریپروډکټیو سیستم به شروع شي او چرګ به په هګیو شروع کړي. که اوپن شیټ وي ستاسو نو په هغې کې هم همدا جدول فالو کوو، خو صرف لږ د رڼا په دوران کې فرق لري. د سکرین پر مخ جدول کې کتلی شئ دا د کنټرول شیټ کې مونږ په کنټرول شیټ کې مونږ 2 ساعته رڼایي ورکوله، دلته 20 ساعته رڼایي ورکوو ځکه چې مونږ د ورځې د رڼایي په حساب روان یو. خو دلته حساب سرچپه دی. دلته چرګانو ته 40 ساعته رڼایي ورکول کېږي نو ځکه چرګ کله 30% هګۍ اچوي، کله 50% هګۍ اچوي، هګۍ پوره جوړه شوي نه وي یا د هګۍ پوڅکی نه جوړېږي یا چرګان شلیان کېږي. هګۍ والا چرګانو لپاره رڼا ډېره مهمه ده او اصیل چرګانو لپاره د رڼا ورکولو ډېره مهم ده. اوس راځو چې اصیل یا بریډر چرګانو لپاره کوم جدول فالو کړو. د سکرین پر مخ یې لیدلی شئ په اول 4 هفتو پورې باید 22 نه 23 ساعته رڼا باید ورکړل. کله چې چرګ د ګروور سټیج ته ورسېږي یعنې 15مه هفتې څخه تر 14مې هفتې پورې نو د 10 څخه 12 ساعته رڼایي ورکوو.
او نوره تیاره ورکوو. په رڼا کې باید دانه ورکړو او چې کله بریډر شي نو بیا ورته 14 نه 14 ساعته رڼایي ورکوو، که نر وي او که ښځه. اوس خبرې کوو د پیرټس کې هم د رڼا پروګرام ضروري دی. پیرټس ته افریقایي طوطي هم وایي. 10 نه تر 12 ساعته رڼایي ورکوو. د دې لپاره رڼا ځکه ضروري ده ځکه چې دا د نوي نسل لپاره د ناروغۍ په وړاندې مقاومت لپاره د غټوالي لپاره مهمه ده. اوس راځو د کوترو لپاره د رڼایي جدول ته. د نسل لپاره چې کومې کوترې ساتل شوي هغوی لپاره د 14 نه 14 ساعته باید رڼایي ورکړل شي، او کمزوري کوترې یا بې بڼکو ته مونږ باید د 10 نه 12 ساعته رڼایي ورکړو. د الوتونکي یا سیل لپاره چې کومې کوترې مو ساتل وي د هغوی لپاره د 14 نه 14 ساعته رڼایي ورکړو. دې سره به د کوترې استمناکه وشي، ژر به نه ستړي کېږي. ملګرو، د رڼا په دوران کې باید ورته دانه، اوبه او دوایي ورکړی شي ځکه دوی ځان عادت کړی وي چې په رڼا کې خپل ټول ضرورتونه پوره کړي او په شپه کې آرام وکړي. نو ملګرو، که کومه پوښتنه لرئ په کامنټ کې کولی شئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ، نور ملګرو ته یې واستوئ. باقي په خدای مو سپارم، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.